ملايعقوب وای ډيورنډ فرضي کرښه ده چې کله ولس وغواړي پوښتنه به یې وکړو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. کو تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب چینل سره د تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملايعقوب ویلي ډيورنډ یوه فرضي کرښه ده او چې کله ولس وغواړي نو دوی به د ډيورنډ پوښتنه وکړي. د افغانستان تلو نیوز ټي وي سره خپله یو تازه مرکه کې ښاغلي ملايعقوب مجاهد د پاکستان دا تورونه رد کړي چې ګینې د ټي ټي پي مشران او وسلوال د پاکستان پر ضد بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې نه استفاده کوي. د افغان چارو څیړونکي او خبریال ښاغلي طاهر خان د ملايعقوب په دې څرګندونو خپله تبصره QADB ته وایي طالبان کو هر څه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو ډلو د شتون نه انکار کوي، خو نړۍ یا پاکستان د طالبانو د دریځ منلو ته تیاره نه ده او هغوی په افغانستان کې زیاتره وسلوالې ډلې د طالبانو ائتلافیان ګڼي. ملايعقوب مجاهد په خپله دې تازه مرکه کې ویلي اوس هم د افغانستان هوایي فضا د امریکې له خوا اشغال ده، خو وایي د کوم هیواد نه چې د افغانستان په خاوره د مبار لپاره جهازونه پورته کیږي د هغې نوم ځکه نه اخلي چې بیا یې د دغه هیواد سرنامدرۍ راپورته او تعلقات خرابیږي. هر څوک کو ملايعقوب په خپلو خبرو کې واضح نه کړه چې د هغه اشاره کوم هیواد ته ده، خو څه موده وړاندې په خپله یو وینا کې هغه په پاکستان تور لګولی وو چې د افغانستان په خاوره د کیدونکي ډرون بریدونو لپاره ډرون الوتکې د پاکستان د خاورې نه راپورته کیږي، چې وروستیو کې پاکستان د ملايعقوب دغه څرګندونې ناسمې او بې بنیاده بللې وي. د ټي ټي پي له لوري د پاکستان پر ضد بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارول کیدو په اړوند د پاکستان لخوا لګول کیدونکي تورونو ته ځواب کې ملايعقوب وویل پاکستان په دا دلیل وړاندې کوي چې ټي ټي پي د پاکستان پر ضد کارواییو لپاره د افغانستان خاوره کاروي، نو بیا خو په کار ده چې ټي ټي پي د افغانستان د خاورې نه د پاکستان په سرحدي پوستو یا سرحدي ځواکونو ډزې کولې. د طالبان د دفاع د وزیر وویل خو ټي ټي پي په افغانستان کې اوسیږي نو بیا څنګه د افغانستان له منځه پاکستان ته اوي او بیا ځي تر اسلام آباد او لویو ښارونو پورې ځان رسوي. دوی یې هلته په دې خپل 43 کلن جوړ حکومت کې بیا هم نشي کنټرولولی او هلته پر دوی باندې بریدونه کیږي، بیا څنګه دوی دا الزام پر مونږه لګوي. نوموړي وویل د ټي ټي پي په اړه یو د پاکستان غوښتنه ده او بله د دوی د طالبانو د حکومت دریځ دی. زموږ دا دریځ ریښتونی هم دی او ژمن ورته هم یو چې موږ هیڅ کله نه غواړو د چا مخالفین دلته افغانستان کې وروزو او تمویل یې کړو. خو د افغان چارو څیړونکي او وتلي خبریال ښاغلي طاهر خان بیا ویلي د افغان طالبانو حکومت کو ډیر هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون نه انکار به وکړي، خو د ملګرو ملتونو امریکې او نورو ادارو راپورټونو کې اوس هم وخت په وخت افغانستان کې د بېلابېلو ترهګرو شتون ته ګوته نیول کیږي او حتی د هغوی د وسلوالو شمیرې هم مخې ته راوړل کیږي. QADB سره خبرو کې ښاغلي طاهر خان وویل دې کې شک نشته چې اوس په پوله د ټي ټي پي لخوا بریدونه یو څه کم شوي دي، خو هغه وایي په تیرو وختونو کې د پولې نه د پاکستان په خاوره او پوځیانو بریدونه شوي دي او د پاکستان پوځ او حکومت دغه بریدونو ته ګوته هم نیولې ده. داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت یو طرف ته او ټوله نړۍ بل طرف ته ده او دا یوازې د ټي ټي پي مسله نه ده بلکې د القاعده، داعش، د چینیانو د ایست ترکستان مومنټ، د ازبکانو وسلواله ډله، د تاجکانو انصار الاسلام او نورو ډیرو وسلوالو ډلو افغانستان کې شتون ته د نړۍ له لوري ګوتې نیول کیږي او داعش سره خو طالبان په جګړه دي، خو دا نورې وسلوالې ډلې دنیا د طالبانو ائتلافیان ګڼي. هغه وایي طالبان کله هم رسما دا نشي تاییدولی چې ټي ټي پي یا نورې ډلې هلته دي ځکه چې دا ټولې ډلې د ملګرو ملتونو په اتور لیست کې شاملې دي.
تلو نیوز سره په خپله دې تازه مرکه کې چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملايعقوب نه پوښتنه وشوه له کومه ځایه جهازونه راځي نو هغه د کوم هیواد نوم وانخیستو خو وی ویل تیر ځل ما په دې حواله وضاحت کړی وو نه غواړم چې بیا په دې اړه ناندرۍ را پیدا شي د هغو هیوادونو سره او تعلقات خراب شي د مرکې په مهال چې کله د طالبانو د دفاع وزیر نه پوښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې ته په کوم نظر ګوري نو هغه وویل دوی ډیورنډ یوه فرضي کرښه ګڼي او کله چې ولس وغوښتل نو دوی به یې پوښتنه وکړي نوموړي ویل په اوس حالات کې افغانستان لا په هغه حالات کې نه دی چې په یوه داسې ستونزه خبرې وکړي چې هغه نورې ستونزې را پیدا کولی شي پاکستان له افغانستان سره شاوخوا 26 کیلومتره اوږده پوله لري چې پاکستان ورته خپل مستقل سرحد وایي خو د افغانستان دننه چې هر حکومت راځي هغه دا کرښه فریضي بولي د ډیورنډ کرښې لوظنامه په 19مه پیړۍ کې د هغه وخت د افغان باچا امیر عبدالرحمن خان او برطانوي هند ترمنځ لاسلیک شوې وه او امیر عبدالرحمن خان په خپل ژوندلیک یا اټو بیوګرافۍ کې لیکلي چې هغه دا لوظنامه د برطانوي هند د حکومت د فشار لاندې کړې وه د افغانستان یو حکومت هم لا تر دې دمه دې کرښې ته د نړیوالې پولې په توګه منلو ته غاړه نه ده ایښې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ خپل نظر مو راسره په دې اړوند کمنټ شریک کړئ